زړې په تڼاکو سټکورې شه چې د زوی وادي وي د نکریزو کې ټولو ښځو نه مخکې ګډېږي نکریزې چې ناوې ته وړي زړه تې ټولو نه مخکې ګډېږي ښځې داسې حال دی لوڼه چې وګورې د خدای قهر دی زامن چې وګورې کمپلیټ ډمان دي کمپلیټ اوس به نور ډمان کېږي ستا په پاکستان کې لویه ترقي دوو څیزونو کړې ده کنجرتوب او ډمتوب او ښځو نوره ترقي که تاسو ولیده او مړم نه په قبر مې راشئ متیازې وکئ نوره ترقي به نه ګورئ 10 کاله پس به ښځې ډمې وي جینکۍ به ډمې وي هلکان به ډماني تاسو بوډاګان به یې دوپړی مار یئ که ونه شو په قبر مې متیازې وکئ د ملک تربیت لګیا دی داسې کېږي اوس ټي وي کې کمی و وی سی آر کې کمی و اوس ډیشن ټینه راله شته دلته ډېرې به نه نه دا عجیبات دی خدای ترې وساتي عمرزي خو غوړ ځای دی هلته به څنګه نه ډیشن ټینه ډیشن ټینه پوهېږئ د انګریزانو چې څومره آرامتوبونه دي هغه به ټول په ډیشن ټینه باندې ښیي او زمونږ ښځې او لوڼه به یې ګوري دا هغه علاقه ده چې د پښتو لفظ آغاز د دې ملک نه شوی دی آغاز مونږ خو وروره پښتانه نه یو زه خو د بړو جولا یم کابل کې بړو د جولاګانو کلی دی ما ته چې څوک وایي چې پښتون یې زه وایم چې زه یا په دلی کې پیدا وی نو ډېر به ښه وی او یا په کابل کې د بړو جولاګانو کې پیدا وی ډېر به ښه چې دا پښتون ټکی را پورې نه وی پښتون شته راشي چې د شپې درته په 1 بجه پښتانه غټ غټ وکړي اوس هم ځان سره بوزم اوس هم ځان سره بوزم چې آرمي سټیډیم درته وښیم کم دله چې ګورې ښځې او لوڼې را روانې کړي او ټوله شپه پردو سړو سره انګتې اچي صدر روډ لم بوزم سنیما لم د شپې ستا دې کلي نه زه د شپې په 1 بجه تلی ما او په دې لاره ما ته ښځې او نر د بایسکوپ نه په مخه راغلي کینئ په ارام یو غل چې تانیدار نیولی ملا ته یې راوسته ویلې دته لږ نصیحت وکړه برادره غلې ملې مه کوه ورته ویل ملا صاحب په ارام کښېنه چې دا تا او بل ته وګورم ځان راته کاکا صاحب ښکاره شي خو چېرته خرچه را سره نه چا نه جیب پرې کړمه تاسو ملیان ویل شپه ورځ جیبونه نه پرې کوئ څه ملا ورته ویل ځه بابا بوی ځه دا څه بلا دی نو وروره چې ویې ګورې د دې خلکو حال ځانونه به درته کاکا صاحب ښکاره شي